څوک په شرکونه کې مبتلا دي سره د تعلیم د مخلوق په عبادت کې ورغله داغه نه خوف داغه نه یره داغه نه امید ساتل د نفع او د ضرر موږ له په مالونو کې برکت چي په اولاد کې موږ له برکت چي د مخلوق په عبادت پسې کسان ولې لګېدلي په دې نیت باندې چې را د موږ له په مال کې برکت چي موږ په عمر کې برکت چي او کوم د دې سره له خلاف کو تبعیب څوک په شرکونو کې مبتلا څوک غلط عقیدو باندې مبتلا من تاسو باندې الله هدایت کړی دی سی عقیده مون تر نصیب کړی دی پاک صفه اس ګډون پکې نشتا د قران او د حدیث نه اخص او هغه حدیثونه نه تاویلی ماویلی کمزوري سندونه والا نه چې په سي سند باندې محمد رسول الله ته رسیدلی محمد رسول الله ته سي رسیدلی او بیا الله داسي صحیح عقیده مون تاسو الله را نصیب کړی دا چې قران منو محمد رسول الله احادیث التشریع مطابق منو محمد رسول الله د تشریع مطابق ډیر انسانان دي چې دي شیطان دوک کړي چې بس مون قران والا یمون قران والا یمون قران کته دی مون قران پورته دی خو تشریع د قران به پچا مني هغه د امام مني یو عالم مني محمد رسول الله تشریع کته غني هغه د امام تشریع په حدیث د رسول الله اوچتای حال دا چې قران پچا نازل دی او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل دی وما انزلنا عليك القران الا لتبين للناس ما نزل اليهم الله وی اے نبی دا قران ما ته تدیر پر نازل کړه چې ته خلکو ته وضاحت کې داغي بیانو کې داغي محمد رسول الله دوکار کړي دوکار یوه د قران تشریح کړه دویم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث مستقله شرع د مستقله شرع دو ایسی ابن قیم رحم الله وای دو ایسی د سیدی چې هغه په قران کې نشته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غشره منتغیر قران کې دا چرته شته نکاح د بدل حرام ده په قران کې دا نشته په قران کې به چرته موږ ته دا پیدا نه کوي چې په نکاح کې خور د وريرا او ترور خورزه او ترور جمع کول لا ناروا دي دا په قران کې موږ پیدا نه کوي قران کې دی وحل لكم ما وراء ذلك دې نه خو حلال دي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بنه جمع کړه ناروا دي قران کې محرمات مونږ ته بیان کړی دي مرداره میتا منخنقه موقوزه متردیه دی بیان کړی چرته حرمت په قران کې نشته د حیواناتو زناورو د دې حرمت په قران کې نشته دا موږ د کوم ځای حرمت معلومو د دې احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم معلومو یو نه ډیر کسان دي چې هغه ځان ته قران والا وای او محمد رسول الله احادیث پورې خندا کوي هغه کته غني ها قران به موږ منو په تشریح د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا قران محمد رسول الله ته نازل شوی دی اذا قرئ القران فاستمعوا له رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نازل دی دا محمد رسول الله په تشریح موږ نه خپوي دا آیات په مکه کې نازل دی او په مدینه کې حدیث د عباده ابن صامت ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سار مانځه کې شاته په یوتن په تیزه قرات کړه نبی صلی الله علیه وسلم ته لعلکم تقرؤون خلف امامکم شاته امام په قرات کوي غیر اوید الله نبی زر زر وایي یسمع لا تفعلوا مکوي دسه امکوي ها الا بفاتحه الكتاب فاتحه بوي فانه لا صلاه لمن لم يقرا بها لکه چې فاتحه ولستره دا غو سره کیږي نه اوس مونږ وایو چې قران صدا معارض دی قران سره معارض دی موږ وایو دغه قران آیات په مکه کې نازل دی او دغه محمد رسول الله په صحیح حدیث باندې موږ ته ول چې فاتحه به وایي محمد رسول الله د قران معارض کار کوي دې کې قران معارض دا سوي چې ما ته بنه پويګو چې عالم لبور شو چې هغه موږ ته تشریح وکړي هر عمومات نه استثناءات هر عمومات نه استثناءات اذا قرئ القران فاستمعوا له معنا دا دغه ته کېده فاتحه وایا د فاتحین اخو به تغلې ودرېګه اته مستثنا شو دی حدیث د وجنه حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا قران تشریح ده دا غسره معارض ګرځینا هدایت طلب د الله نه موږ تاسو له پکار ده او شکر استل په پکار دي الحمدلله یا الله ستاسو پر لاک لاک حمدونه دي زمونږ دماغ کمزوري دي علم هم کمزور ده دارنګ استعداد هم کمزور ده سره د استعداد نه پاک دین ته موږ ترانه سي پاک دین صفا دین پاک عقیده
هغه الله موږ ته را نصیب کړي. یې نظر واچوي صحیح عقیده والا په دې وخت کې نظر واچوي ډېر کم پته ملاو شي. دا د الله فضل دی، الله رحمت ته په موږ تاسو په دې موږ تاسو شکر کول پکار دی. وی بنی آدم کلکم ضال، ټول گمراهان الا من هدیتو، مگر هغه انسان چې ما ته هدایت وکړ. فاستهدوني اهدکم، زمانه طلب د هدایت کوي، زه به تاسو ته هدایت کوم.